قاری صاحب که دا راتویه د نوي پرلط په حواله باندې نوی پرلط به تاسو کله کښېنوئ او په دې کې به هغه زاړه ملګري په کښې کې وي که نه کم چا چې د پرلط سودا کړې وي؟ یارر موږ و دا جرنیلانو ته وایو د دې ویډیو په توسط سره چې تا د ایران بارډر نسې بندولی بیا جواز هم دا نه لري چې دا بارډر بند کړي. که دا راتویه دا نوی پرلط چې کوم ترې کښېنوئ په دې باندې به ولس 100% باور ولري چې دغه پرلط به بیا نه خرڅېږي، سودا به نه کېږي او دا پرلط به ګټه راوړي که به نه راوړي. 11 میاشتې پرلط ګټه نه راوړه چې دا ټوله چمن بند سي، زما په فکر دا به ګټه راوړي که به نه راوړي. که چیرې چا دا اثبات کړل چې د قاری صاحب گاډۍ په د هرتال کې ولاړه وه یا قاری صاحب په ګرده زندگی گاډۍ رانیولې وه یا قاری صاحب دا اثبات سو چې په دا گاډۍ کې د قاری صاحب یو نټ سته، وروره دا څه چې زندگی مې تېره کړې ده دا مې په درواغو تېره کړې ده چې په د تاسو ونیسې په ښار کې چې کم څوک کومه سزا راکوي و هغه سزا ته زه تیار یم چې هره سزا راکوي. په دې کې حاجي صادق خان به هم دا ویډیو وویني، ولی خان چې د دوی د پارټۍ دی، زه و موږ ماخستن سره کښېنستو ده زور وغوښتم ول قاری صاحب په دې مې سر نه خلاصېږي، ته خو مثلا دلته زما په کوټه کې تصویر نه اخیستل کېدی لیکن دا زما د کوټې مکمله مجلس دوه نومه یې ماته راواخیستو چې پلانکي او یو هم دو والله که پېژندو وي ول دا څوک چې ما ور وښول مال پلانکی ول دې دا زما د کور مکمله مجلس دې برګیډیر له رسولی دی ماته برګیډیر وکړي. پارټیانو د مکمل فیصله دا و چې په دې کې به هغه خلک نه وي در هغه ساعت پورې چې و عوامو ته ښکاره مجلس چې کومه معاهده کړې ده دا معاهده و عوامو ته نه وي ورښکاره کړې چې باید زموږ د خور د مور د عزت مسله ده، دا زموږ د روزګار مسله ده، دا زموږ د تګ و د راتګ مسله ده، دی به خلاصېږي لکه الله چې یو دی شریک نه لري. یاد کوه کې په تا پسې څو ورځې مخکې مې څه چلی دی چې د قاری صاحب خپلې ګاډیانې په پرلط کې ولاړ وې، د دې که یو څه وضاحت وکړې. یاره شاکر صاحب زه به تا ته ووایم د دې په حواله باندې زه دا انسانان تاریانې اخیستی یم. موږ خو والله که کور په درواغو ګرځولی سو لیکن نن خلک قومونه په درواغو ګرځي قومونه. که چیرې چا دا اثبات کړل چې د قاری صاحب گاډۍ په د هرتال کې ولاړه وه یا قاری صاحب په ګرده زندگی گاډۍ رانیولې وه یا قاری صاحب دا اثبات سو چې په دا گاډۍ کې د قاری صاحب یو نټ سته، وروره دا څه چې زندگی مې تېره کړې ده دا مې په درواغو تېره کړې ده چې په د تاسو ونیسې په ښار کې چې کم څوک کومه سزا راکوي و هغه سزا ته زه تیار یم چې هره سزا راکوي. لیکن زه به د ګاډۍ مجلس تا ته وکم ګاډۍ خواجزۍ دي د خواجزو وه دا ګاډۍ مال مولوي منان صاحب له حافظ عبدالخالق سنیل له غوث الله صادق هر چاله پردن ورلو ورته ویل چې دا ګاډۍ راوښتې ده په دې کې انجیلې پلانکی شی پکښې دی ملیشیا تصویران اخلي د پرلط د مانده په دستي دلته ولاړو ول دا ګاډۍ د خالي در دا مانده راواوړي د پرلط و شاته دې ودرېږي و دې ته مثلا صادق و غوث الله او دا نو تیار زه پر دې ورسره وخښمېدم مال باید دا د مسلمانانو مال پکښې دی دا دې راواوړي دلته دې ودرېږي ګداموله دې لا نه ځې. هغه ګاډۍ کې بقاعده زه اوس شریک یم، دا ګاډۍ زما بلل کېږي چې دا د قاری صاحب ګاډۍ ده. زه اوس هم د دې ویډیو په توسط سره وایم که چیرې دا ګاډۍ په دې کې یو نټ یا مثلا په سوو وي که په زرو نورې ګاډیانې ولاړې وي که چا اثبات کې زما مرګ هم روا دی او ما چې دا څه زندگی تېره کړې ده دا مې په درواغو تېره کړې ده د دې قومه سره پر دنیا یو شی نسته صرف پر صرف د درواغو څخه خوا. زه اوس هم وایم خلک دې ثبوت راوړي چې په دا ګاډۍ کې او دا به دا درته وایم زما سره یې رابطې کړي دي دا ګاډۍ والا اوس زه انټرویو کوم مال پیلالی مه کوو دا ګاډۍ والا به په خپل هم د دې وضاحت وکړي انشاءالله تعالی. که چا دا ګاډۍ اثبات کړل زما مرګ زما مکمل زندگی
ما مکمله زندگی په درواغ تیر کړې ده، که په دې کې یو نټ زما دا و یا ما په 15 کاله په 8 کاله پر بارډر باندې یا یو نټ د دې خوا وړو یا د هغې خوا راوړو، زه مجرم یم په دې کې. او کاري صاحب که دا راتویه د نوي پرلط په حواله باندې نوی پرلط به تاسو کله کښېنوئ او په دې کې به هغه زاړه ملګري په کښې کې وي که نه کم چا چې د پرلط سودا کړې وي؟ یاره شاکر صاحب د نوي پرلط فیصله خو سوې ده چې کښېني، پرون اجلاس سوی و او تاریخ یې نه دی معلوم چې کله به نور سیاسي ګوندونه پاته دي د هغو سره به مشاورت کیږي، د هغو په مشوره به کښېني او پاته سو. د پرون اجلاس فیصله دا ده د هغه خلکو ډیر کوشش وکړي چې په دې کې کښېني. د پارټیانو د مکمل فیصله دا و چې په دې کې به هغه خلک نه وي در هغه ساعت پورې چې و عوامو ته ښکاره مجلس چې کوم معاهده کړې ده دا معاهده و عوامو ته نه وي ورښکاره کړې چې باید پر دا شي باندې دوی په خپله نه وي ویلي چې موږ پر دا شي باندې د راز ساعته پورې دا خلک په هېڅ صورت په دې کې نشي ګډون کولی. او په اخر کې که د چمن ولس ته پیغام پرېږدي؟ یاره د چمن ولس ته دا یو پیغام پرېږدم چې خلک ډیر دا وایي چې دا پرلط خو 11 میاشتې وسولو دي نو کومه نتیجه ورکړل، که پرلط کښېني هم به نتیجه نه وي. زه یو مجلس کوم، موږ خلک په دا کمیټۍ کې چې کوم خلک وو دا د کمیټۍ خلکو و چاته اختیار نه ورکوي چې مثلا دا مجلس پر مخ ولاړ سي. که چیرې ولی دا به موږ بیا و بل پرلط نه وای مجبور سوي، هغه به ډیر وختي ختم سوی وای، زموږ تګ راتګ به د پخوا په شان ولی. خو دا و موږ خلک نه هیله کول. د هغه زه یو مثال در کوم، دا رقم ډیر مثالونه و، ډیر بې انتهایي ډیر مثالونه چې را بله خلاصېدل به هغو به مجلس راخستی و موږ به په دې کې مثلا د کمیټې ملګري خاص کر دا څو مخصوصه ملګري دا به په دې کې مثلا د دې مجلس د پاره به سبب جوړ سلو. یو مجلس زه ته کوم و دې ښار ته کوم، په دې ګرد ښار مثلا څوک در اوسه پورې نه دي خبر، خو موږ صادق خان دا رالی پرلط له په پرلط کې موږ حالته کمیټۍ ګډه سره ناستو، اجلاس شروع و. د دې مجلس ګواه حاجي عبدالرازق دی چې عبدالرازق رالی ول حاجي صادق خان راغلی دی، خلک راغلی دي د مذاکراتو دپاره چې مذاکرات کی. موږ ورلو د حاجي صادق خان سره کښېنستو ول باید دا خلک راغلی دي مذاکرات کی، تی د کمیټۍ څخه خلک راسي د دې سره مذاکرات وکړي. زه به دی تی توام یعنې د موږ ورغلي لا نه یو، دا هغه در مخه موږ دا فیصله کړې وه چې یاره دا خلک موږ هغه نه لیدلي دي نه مې اورېدلي دي نه مې مجلس ورسره کړی دي. موږ باقاعده دا مجلس کړی دي په کمیټۍ کې مرګور ول دا ټیک ټاکران دي، دا د ټیک ټاک دپاره راغلي دي، دا د دې دپاره نه راغلي چې زموږ دروازه خلاصه کړي. خو بیا پر هغه باندې ما جنجال هلته کړی دی، ما دا ویلي چې موږ ځو خامخا ورځو چې ورلو هلته کښېنستو، هلته چې مجلس وسو هغو به مجلس پر مخ یا لږ وړي یا به یې ډېر وړي. په هغه کې یو سړی ولاړ سو تصویر یې اخیستی، بیا زموږ په مرګورو کې غوث الله دا ورته تصویر چې وانخلي. دا دی نه دی چې د درواغو مجلس دی یا موږ په دې کې مثلا خلاف وایو غوث الله تصویر به نه اخلي. په دې کې خدای ستا حاجي صادق خان یا هلته چې خلک ناستو دا ډېر سره کښنیان سو چې یاره کم سے کم موږ خلک ډېر په شوق ورځغلي. صادق خان له شاید هغه سره تصویر نه ماخي، ډېر زورور خلک ورځي. لیکن دا څه وجه ده؟ دا دلته پلان جوړ چې موږ ورکړو چې باید تصویر چې وانخلي یا ټیک دی تصویر خو نه واخیستل سو. بیا په د هغه مخستن په دې کې حاجي صادق خان به هم دا ویډیو وویني، ولی خان چې د دوی د پارټۍ دی، زه و موږ مخستن سره کښېنستو، د زور وغوښتم ول کاري صاحب په دې مې سر نه خلاصېږي، ته خو مثلا دلته زما په کوټه کې تصویر نه اخیستل کېدی، لیکن دا زما د کوټې مکمله مجلس 2 نمه ما ته راواخیستو چې پلانکي او یو هم 2 الله که پېژندو وي.
ول دا څوک چې ما ور وښول مال پلانکی ول دې د ازما د کور مکمله مجلس دې برګیډیر له رسولې دي ما ته برګیډیر وکي یعنې اوس کم چیرې حاجي صادق خان دا مجلس پر مخ ویسي موږ هغو ته اختیار ورکړو شاید دا خلاص شي که نه سي موږ به حاجي صادق خان ته وایو چې وروره ښه موږ خو نو تا ته هم اختیار درکړي دا رقم ډیر مجلسونه چې اوس یې زه یادوم دا مجلس اوږدېږي ډیر د خلاص مجلسونه رالو موږ به پر هغه ځای شتاب کوو موږ به هغه سړي چې کوم چا به مجلس راخستو یا صادق خان یا مولوي صلاح الدین صاحب یا فیض الله صاحب یا بل چې دې به راخستو موږ به شته دلته ختم کیږي اخر مې ودې نتیجې ته ورساوي چې نه مذاکرات چا سره وسو په لږ څه باندې دا مکمل سیستم ختم شو در اوس ساعته پورې عوام مایوسه دي موږ عوام ته وایو د دې ویډیو په توسط سره چې عوام دې نه مایوسه کیږي ان شاء الله تعالی چې د ایران بارډر د آی اس پی آر چې کوم ترجمان دی هغه د نن څو ورځې مخکې پریس کانفرنس کې یو صافي سوال پر کې وای د ایران بارډر باندې ته د چمن بارډر ولی بند دی وای په هغه کې څه وجات ستا چې ته د ایران بارډر موږ و د جرنیلانو ته وایو د دې ویډیو په توسط سره چې ته د ایران بارډر نسې بندوالی بیا جواز هم دا نه لري چې دا بارډر بند کې چې د ایران دا خلاص دي د تبتان دا خلاص دي بل خلاص دي د چین دا خلاص دي زموږ هم رښتې دي زموږ هم تګ راتګ دي موږ ته به هم دا خامخا انشاءالله تعالی په فضل د الله که په موږ کې اتفاق و اتحاد و که په موږ په ښار کې موږ دا ومنل چې یاره دا مشر دی دا کشر دی دا عالم دی دا خان دی انشاءالله تعالی په فضل د الله خامخا به لاره کوي کاري صاحب که دا راتویه دا نوی پرلت چې کوم ترې کښېنوي په دې باندې به ولس 100% باور ولري چې دغه پرلت به بیا نه خرڅېږي سودا به نه کېږي او دا پرلت به ګټه راوړي که به نه راوړي 11 میاشتې پرلت ګټه نه راوړه چې دا ټوله چمن بند سي زما په فکر دا به ګټه راوړي که به نه راوړي ما تا ته ویله مال خامخا پرلت ګټه راوړل دا مجلس چې مې د صادق خان هغې درته وکړي په دغه وجه مې درته وکړي خو سبب یې موږ جوړ سوي وو موږ دا نه غوښتو چې دا دې خلاصه سي خامخا به راوړي یو شی درته وایم اوس هم درته وایم کښېنستلی نه دي که موږ سیاسي اختلافات موږ قبایلي اختلافات موږ دا ګرده در چا وغورځول موږ صرف او صرف دا مسله ور مخته کړل چې دا زموږ د خور او د مور د عزت مسله ده دا زموږ د روزګار مسله ده دا زموږ د تګ او د راتګ مسله ده دی به خلاصېږي لکه الله چې یو دی شریک نه لري